پیدا کړی رب خیستا خیستا ګلونه یو د رب ربوبیت ده یو زموږ ده زموږ خو قدرت ناقص ده موږ خو دغه وریته رشکله بیابانه راوړای سای هغه ور اچولی سای لیکن دغه نو بیا نه سای کولی چې د ده په نس کې موږ دغه رشکه په وینه بدله کړو یا یې په غوښه بدله کړو هغه بیا د بل چا کار ده الله جل جلاله دا ټول کارونه کوي وری پیدا کوي په خپله کارخانه کې د میږې په نس کې بیا یې دنیا ته راولي بیا د هغه ضروریات د میږې له نسه پی ورته راځي بیا چې د وښو د خوراک سي الله جل جلاله د باران بندوبست کوي سوکه سوکه په مختلفو غټو مختلفو ځایو کې واښه ورته راشنه کوي هغه چې بیا دا وري ته د خوړلو توان هم ورکوي او داسې دغه وری یا بل هر حیوان پوه کړی ده چې بعضې واښه چې وي هغه زهر لري د دوی دپاره نقصان هغه په ژبه باندې دی په پوهېږي چې زه به ورډ بېرته ځین رالري کم واښه چې د ده د بدن د اصلاح دپاره کفایت کوي هغه خوري کم واښه چې د ده دپاره کفایت نه کوي تر هغو خوله اړوي دا پویم الله ورکړی بیا له هغه وروسته چې کوم واښه د ده نسته شوه چې الله یې تجزیه کوي وینه ځینې جوړوي غوښه ځینې جوړوي رګونه ځینې جوړوي سپینه غوښه راځي توره غوښه راځي وازګه راځي فضله مواد یې بیا پر خپل ځای باندې خارجېږي هغه وځي دغه ته وایي رب دا کار له الله ما سوا بل څوک نسي کولی سي د زموږ په رابطه یو مجازي لږ لږ کارونه موږ کولی سو ټول کارونه نسو کولای تخم د غنمو په مځکه کې شیندلی سای له غنم نه مابینه بیا واښه نه سای راشین کولی اوبه پر ایله کولی سای دغه شین واښه په مابین کې چې بیا وږی راځي دا نسو کولی بیا چې د وږې په مابین کې چې هغه دانې راځي هغه سپینه شیده یي هغه بیا په غنم په دانه بدلېدل دا موږ نسو کولی زه غلام ته